صدق الله العظیم. دا سورت مؤمن سلیرشتمی سپارے دے آیات کے اللہ پاک فرمائی چے ان الساعة لآتیتن، بے شک قیامت خامخا راتلن کے دے، لا ریب فیہا دا دے پر راتلو کے حس قسم شک شبہ نشتا، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ہو اکثر خلق ایمان نروڑی پدے خبر باندے یقین نکئی. دا قیامت مانا قائمیدل ادریدل. دا قیامت دیر وستا قیامت زکوی چی پدے کے بدا ټول مڑی دا دے خپل قبرونو نا راپاسی او بدریگی او بیا با دا اللہ پاک دربار کے دا حساب کتاب دا پارا حاضر شی. نو دا ټول زندگی دا نیک عمل یا دا بد عمل حساب کتاب دا پارا دا اللہ پا مخ کے بولاڑی. فنا تا هم قیامت وی فانی کے دل. نو دا قیامت دو دی، یو ورکوٹ قیامت دے، یو لوی قیامت دے. ہر انسان چی پخپلا نیٹا باندے وفات شی نو دا دغ انسان حصہ قیامت پد باندے قائم شو. من ماتا فقد قامت قیامته، سوک چی مڑ شو نو پد باندے قیامت راغی. نو سنگ چی دے یو انسان دے مرگ تا و فنا کے دو تا قیامت وی، نو دغ رنگ دے ټول عالم باندے با مرگ راشی، دا ټول مخلوق با فناشی، نو دغه تا لوی قیامت وی. دا ہر انسان مرگ قیامت صغرا او دا دے ټول عالم مرگ قیامت کبرا. نو چی دا مرگ راشی دام قیامت تے، او بیا دوبارہ چی را پاسی دا اللہ پاک پا دربار کے حساب کتاب دا پارا ادریگی، نو دغم قیامت تے. دا دے قیامت راتلو نمخ کے قرآن و حدیث کے سو علامی ہم ذکر شوی دی، سو وڑے علامی دی او سو لوی علامی دی. دا قیامت پا علاموں کے دا ہم یو علامہ دا کہ دا خلق با زکاة یو ٹیکس او یو جرمانہ او یو تاوان گنی، او کچا سر امانت کی خودیشی نو دغه پردے مال بخپل مال گنی او پدے مال کے بخپل تصرفات کی خیانت بکی. سڑی با د خزو تابیداری شروع کی او د مور نافرمانی بشروع کی. پلار با پردے گن دیشی او دوست او اشنا با خپل گن دیشی. د دین علم با د دنیا حاصلول د پارا، د دنیا د گٹلو د پارا با د دین علم زده کولی شي. او حکومت او سرداری به داسې خلکو ته ملو شي چې هغه به په قوم کې ډیر بیکاره او بدذات لالچي بدخویه به وي، او کم بنده چې د کم کار لایق نه وي هغه ته به کارونه او مشري حواله کړي شي. خلق با د ظالمانو تعظیم د دې وجه نه کوي چې اسې نه دوی راته تکلیف ونه رسوي. شراب بخکارا سکلی کیږي، ګډېدون کې او لوبې ویون کې زنانه به زیاتی شي، ډول سرنا وغیرہ سیزونه به ډیر پیدا شي، او د امت رستنی خلق په پخوانو بزرگانو باندې به بد رد وي، د هغوی په حق کې به ګستاخي او بې ادبي کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې داسې وخت راشي نو په داسې وخت کې د عذابونو انتظار کوي، یو سره سیلی به راشي، طوفان. بعضې خلک به په دې ځمکه کې ننوځي، ځمکه به اوچوي، خلک به پکې ډوب شي، د اسمان نه به کاڼي راورېدل شروع شي، د انسانانو شکلونه به بدل شي، بعضې سړو نه به خنزیر جوړ شي، بعضې نه به سپي جوړ شي، او ډیر افتونه او تکلیفونه به یو بل پسې داسې زر زر راشي
لکه چې په یو تار کې دانې پیللی شوي وي او تار اوشلیږي، دا ټولې دانې یو بل د پاسه خورې ورې را غورځېږي. دا هم د قیامت په علامو کې علامې او نشانیانې دي چې د دین علم به کم شي، دروغ ویل به یو هنر او چالاکی ګڼلی شي، د امانت خیال به د زړونو نه اوزي او حیا او شرم به د خلکو نه لاړ شي. هر طرف ته د کافر زور وي او د دروغو طریقې به راوزي. چې کله دا ټول نشانات راښکاره شي نو بیا به په دې ملکونو کې د عیسایانو حکومت شروع شي. په دغه زمانه کې د شام په وطن کې به یو سړی چې د ابو سفیان په اولاد کې وي ابه را پیدا شي او ډیر سیدان به قتل کی. په شام او په مصر کې به داغه حکم چلیږي. دغه زمانه کې د روم مسلمان بادشاه د عیسایانو د یوې ډلې سره به جنگ کوي او د عیسایانو دویمه ډله به د سره په صلح صلاحیت باندې وي. کم د دشمنانو جماعت چې دی نه هغه به په قسطنطنیه باندې حمله وکړي او هلته به خپل حکومت او اقتدار قایم کړي او د هغه ځای بادشاه به خپل ملک پرېږدي او شام ته به لاړ شي. د عیسایانو د کم جماعت سره چې د مسلمانانو د بادشاه صلح وي هغه ډله به د ځان سره کی او د دې دشمن جماعت سره به یو لوی جنگ وکړي. د مسلمانانو لښکر ته به فتح نصیب شي. بیا به د مسلمانان او د دوی د ملګري عیسایان یو ځای ناست وي. د مسلمانانو د یو سړي په مخ کې به یو عیسائی ووایي چې زمونږ د صلیب د برکت نه فتح وشوله. مسلمان به په جواب کې وي چې د اسلام د برکت نه فتح حاصله شوله. په دې کې به خبر ورو زیاتیږي. دا دواړه سړي به د خپل مذهب والا خلکو ته آواز وکړي، مسلمان به مسلمانانو ته آواز وکړي، عیسائی به عیسایانو ته آواز وکړي او په خپلو کې به وجنګېږي. دغه جنگ کې به د مسلمانانو بادشاه شهید شي او په شام کې به د عیسایانو حکومت جوړ شي. بیا به دا عیسایان داغه بلې ډلې د عیسایانو سره چې هغه د مسلمانانو دشمنان هغوی سره به صلح وکړي او پاتې مسلمانان به بیا مدینه منورې ته لاړ شي. مدینه منورې سره شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده، د عیسایانو حکومت به خیبره پورې ورسیږي. دغه ځای کې به د مسلمانانو سره فکر پیدا شي چې امام مهدي لټول پکار دی چې د دې مصیبتونو نه موږ ته نجات ملو شي. دغه وخت کې امام مهدي په مدینه منوره کې به وي او د دې یرې نه به د مدینه منورې نه مکې مکرمې ته لاړ شي چې اسې نه خلک مې بادشاه نه کی. دغه زمانه کې چې کم اولیاء کرام دي او د ابدال درجه لري هغوی به ټول د امام مهدي په تلاش کې وي. دغه زمانه کې به د دروغو ډیر مهدیان را پیدا شي، دعوی به کوي چې زه مهدي یم. دې وخت کې به حقیقي امام مهدي خانه کعبه ته رسیدلی وي، طواف د بیت الله به کوي، د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به وي چې بعضې نیکان بزرگان به وپیژني او په زور به راگیر کی او خپل حاکم به جوړ کی او بیعت به ورسره وکي. په دغه بیعت کې یو آواز د اسمان نه براشي، دغلته ټول خلک موجود وي، هغوی به ووري او آواز به دا وي چې دا د الله تعالی خلیفه او حاکم جوړ کړی شوی دی امام مهدي دی. د امام مهدي د ښکاره کېدو نه پس به د قیامت لوی لوی نشانات ښکاره کېدل شروع شي. غرض دا چې د بیعت دا قصه به مشهور شي. په مدینه منوره کې چې د مسلمانانو کم فوجونه دي هغوی به مکې مکرمې ته راشي. د شام، عراق او د یمن ابدال او اولیاء کرام ټول د امام مهدي په خدمت کې به حاضر شي.
نور د عربو فوجونه به راجمع شي او دا خبره به په مسلمانانو کې مشهور شي. دغه وخت کې د خراسان نه د امام مهدي د امداد د پاره به یو لویه ډله یو لوی لښکر راجمع شي چې د هغې لښکر مخکې تلونکې بنده یو سردار دی چې د هغه نوم منصور دی. په لاره کې بېدینې خلکو سره به جنګ کوي او را روان به او هغه کس چې د ابو سفیان په اولاد کې د سیدان وجري د سیدانو دشمن دی هغه به د امام مهدي خلاف راشي، یو لښکر به راولي چې دغه لښکر مکې او مدینې منځ ځنګل ته را ورسیږي نو د یو غر په ویښ کې به ودرېږي او ټول به ځمکه اوچ وي او دغه لښکر به پکې ډوب شي. 2 سړي به ترېنه بچ پاتې شي چې هغې کې به یو امام مهدي له ورشي هغه له به خبر ورکي او دویم به دغه سفیاني لښکر ته لاړ شي او هغوی ته به خبر ورکي. عیسایان به د هر طرف نه خپل لښکرې راجمع کي او مسلمانانو سره به د جنګ کولو تیاري وکړي. په دغه لښکر کې به 80 جنډې وي او د هرې جنډې لاندې به 12,000 کسان وي. نو په دې حساب باندې 9,60,000 خلک به راجمع شي. امام مهدي به مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړي، د پیغمبر علیه السلام روضې مبارکې ته به راشي او بیا به شام ته روان شي. دمشق ته چې لا رسیدلی نی بل طرف ته د عیسایانو د فوج سره به مقابله راشي. د امام مهدي فوج به 3 حصې شي، یو حصه به وتښتي، یوه حصه به شهیدان شي او 3مې حصې ته به فتح او کامیابی حاصل شي. د دې شهادت او د فتح قصه به داسې وي چې امام مهدي به د عیسایانو سره جنگ د پاره لښکر تیار کی. ډیر مسلمانان به قسمونه اخوري چې بغیر د فتح به خپل وسله ګدونه بیا به دغه ډیر سړي شهیدان شي، لږ غوندې به بچ شي. هغه به امام مهدي له ورشي لښکر کې به هغه سره شامل شي. بله ورځ به دغسې انته قصه بیا وشي چې مسلمانان به قسمونه اخوري، هغې به هم شهیدان شي، لږ غوندې به بچ شي. او په 3مه ورځ به دغسې بیا وشي او په 4مه ورځ باندې دغه لږ کسان دوی به مقابله وکړي او الله پاک به کامیاب کی. دې نه پس به د کافرو نور جرأت نه وي چې حکومت وکړي یا د مسلمانانو سره جنگ وکړي. اوس به امام مهدي د ملک د انتظام بندوبست شروع کی. هر طرف ته به لښکرې روانې کی. دا ټول کارونه به وکړي او بیا به قسطنطنیه فتح کی. چې کله دریای روم غاړې ته ورسیږي د بنو اسحاق 80,000 کسان په کشتو کې به سواره شي او د ښار فتح کولو دپاره به رالاړ شي. چې د ښار خواته ورنږدې شي نو الله اکبر آواز به وکړي. د الله د نوم د برکته به دا ښار فتح شي او د ښار دیوال به پروزي، مسلمانان به ښار ته ورشي، کافر به قتل کی او د عدل او د انصاف حکومت به شروع شي. خلق به د امام مهدي سره بیعت وکړي. دغه وخت پورې به د امام مهدي 6 یا 7 کاله شوي وي. بیا به دې وخت کې د دروغو یو خبر مشهور شي چې تاسو دلته ناست یې او په شام کې خود دجال راغلی دی او ستاسو په خاندانونو کې فتنه او فساد شروع کړی دی. په دې خبر اورېدو امام مهدي شام طرف ته به سفر شروع کی. د تحقیق د پاره به 9 یا 15 سواره مخکې ولیږي. په هغې کې به یو سړی راشي او وی به دا خبره بالکل غلطه ده، دجال لا راوتلی نه دی،
امام مهدی با په اطمینان سا واخلي، بیا به په سفر کې جلدی نه کوي. اطمینان سره به حکومت بندوبست کوي او شام ته به ورسیږي. سورو ده چې تیری شي نو دجال به راوځي. دجال د یهودو د قوم نه یو سړی دی. اول شام ته او بیا عراق ته به ځي. د شام او د عراق ترمنځ چې راوځي دی به دعوه د نبوت کوي. بیا به اصفهان ته لاړ شي او یا زره یهودیان به د مرګرتیا وکي او دغه ځای کې به د خدای دعوه شروع کی. دارنګ په مختلفو ملکونو باندې به دې تیریږي، د یمن سرحداتو ته به ورسیږي او هر ځای کې بېدینه خلک به د مرګرتیا کوي، تر دې چې مکې مکرمې ته قریب شي. نو د مکې مکرمې په دروازو به د فرشتو څوکیداري وي، نو مکې ښار ته به دننه نه پرېږدي. بیا به مدینې منورې اراده وکړي، هلته به هم د فرشتو څوکیداري وي، مدینې ته به دننه نه پرېږدي. بیا به په مدینه منوره کې 3 ځله زلزله راشي او کم خلک چې په دین کې سست او کمزوري دي هغوی به د دې زلزلې د یرې د مدینې منورې نه بهر لاړ شي او د دجال په جال کې به گیر شي. بیا په مدینه منوره کې یو بزرگ برا پیدا شي چې هغه به دجال سره ښه بحث وکړي. دجال به ولګي او دغه بزرگ به قتل کی او بیا به په چغه باندې ووایي چې ما دې مړ که زه بیا جم دې کوم، تاسو وګورئ چې ستاسو مخکې جمدي شي، زه خدای یم او که نه یمه. دغه بزرگ به را جمدي شي او دجال به ورته چې ما خدای منې او وایي نه تا نه منم. بیا به مړ کی، بیا به م جمدی کی وی ما منې چې خدای یم، وی نه. دینه پس به د دجال په دغه سړي باندې نور وس رسیږي نه، بیا به مړ کولی نشي، اثر به پې نشي کولی. دجال شام ته به روان شي، دمشق ته چې نږدې شي امام مهدی به مخکې رسیدلی وي، د جنگ سامان تیارولو کې به مشغول وي، د مازیګر وخت به وي، یو مؤذن به اذان وکړي، خلک به مانځله تیاری کوي. ناڅاپه عیسی علیه السلام د 2 فرشتو په اوږو باندې به لاس ایښی وي د اسمان د طرف نه. دا دمشق جامع مسجد منارې سره به د جومات په چت باندې راکوز شي، د جومات د چت نه په پوړو باندې به بیا راکوز شي. امام مهدی به د جنگ ټول سامان هغه ته حواله کی، ورته به فرمایي چې د جنگ انتظام ته پخپله وکړه. عیسی علیه السلام به ورته وي د جنگ انتظام پخپله وکړه او زه صرف دجال پسې راغلی یم چې قتل یې کړمه. شپه به تېره شي، سحر به شي، امام مهدی لښکر برابر که او عیسی علیه السلام په یو اس باندې به سور وي، یو نیزه به ورسره وي او دجال پسې به روان شي. مسلمانان به د عیسی علیه السلام سره وي او د دجال په لښکر باندې به حمله وکړي، ډیر سخت جنگ به وکړي. دغه وخت کې د عیسی علیه السلام په سا اغشتلو کې به دا اثر وي چې تر کومې پورې نظر رسیږي هغې پورې به سا رسیږي، او چې په کوم ځای باندې کافر موجود وي د عیسی علیه السلام د سا هغه هوا پې ورشي هغه هلته فورا هلاک شي. دجال چې عیسی علیه السلام وویني نو دجال به وتښتي، عیسی علیه السلام به ورپسې وي تر دې چې بابلد نومې یو ځای دی هغه ځای کې به یې رالاندې کي او په نیزه به یې ووهي او ختم به یې کي، او مسلمانان به د دجال په لښکر باندې حمله وکړي، قتل به یې کي. بیا به عیسی علیه السلام په نورو ښارونو کې تشریف وروړي او څومره خلک چې دجال تنگ کړي وي هغې ټولو له به تسلي ورکړي او د الله په فضل باندې دغه وخت کې به کافران ټول ختم شي، یو کافر به هم ني. دینه پس به امام مهدی وفات شي او ټول بندوبست د عیسی علیه السلام په لاس کې به راشي. دینه پس به یاجوج ماجوج راوځي او د دوی د اوسېدو ځای نه شمال طرف ته آبادۍ کې به وي. بیا دینه رستو 7 ملکونو پورې به دوی ورسیږي. سمندر چې د هغې اوبه به
ډېرې یخې او بلکې جم شوي وي، واوره به ترې جوړه شوي وي. عیسی علیه السلام به د الله په حکم باندې کوه تور ته وخیږي او یاجوج ماجوج به غیر چاپېره ټولو وطنونو کې ډېر لوی فساد شروع کی. آخر کې الله پاک به یاجوج ماجوج هلاک کی. عیسی علیه السلام به د کوه تور نه راکوز شي. 40 کاله پس به عیسی علیه السلام وفات شي او زمنګ د پیغمبر علیه السلام د روضه مبارک سره به دفن کیږي. او د عیسی علیه السلام په ځای باندې یو سړی چې د یمن اوسیدونکی دی هغه به کینی، د هغه جحجاح نوم دی او د قحطان قبیلې دی. ابا ډیر دینداره او انصافداره وي، ډیر ښکلی حکومت به کوي. دینه پس به پرله پسې څو بادشاهان تیر شي، بیا به په مزه مزه د نیکۍ خبرې کمی شي او بدې خبرې او بد کارونه به شروع شي. دغه وخت کې د اسمان نه به یو لوګي غوندې شروع شي او دغه لوګي نه به باران را اوریږي. په مسلمانانو به زکام راشي، کافران به بېهوش شي. 40 ورځې پس به اسمان صفا شي. په دغه زمانه کې د لوی اختر میاش به وي. 10 تاریخ نه پس ناصافه دا شپه به ډېره اوږده شي. د مسافرو زړه باندې به یو روب راشي. ماشومان به په اوده کېدو ستړي شي. څاروي به ځنګل ته او پټو ته تلو راتلو باندې ستړي شي، خو سبا کېږي به نه. تر دې چې هر یو انسان باندې به یو یره او یو هیبت راشي او بېقراره به شي. د 3 شپو په مقدار چې دا یوه شپه اوږده تېره شي، نو دغه وخت کې به څه لږه غوندې رڼا شي، داسې لکه چې نور تندر نیولی وي. نو نور به د قبلې د طرف نه را اوخیږي. دغه وخت کې چې نور د قبلې نه را اوخته، نو که چا مخکې ایمان نه راوړی اوس ایمان راوړي، نو ایمان یې نه قبلیږي. د ګناه نه مخکې چا توبه نه وي ایستی، نو اوس بیا توبه نه قبلیږي. نور به دونه اوچت شي چې د دنیا د منځ ته به رارسیږي لکه د ماسپښین په ټیم کې چې وي. بیا به د الله په حکم مغرب طرف ته واپس شي. دینه پس د عام معمول مطابق نور ختل، نور پریواتل به کیږي. نور به بیا ډیر روښانه وي. دینه 100 ورځې پس به د صفا مروه په منځ کې د صفا سره نږدې زلزله به راشي او د دې ځمکې نه به یو حیوان، یو ځناور به راوځي چې د شریعت په کتابونو کې هغې ته دابة الارض وایي. یو ناشنا حیوان دی. هغه په ډېر تیز رفتار باندې په ټوله دنیا باندې چکر ولګوي. د ایماندارو په تندي باندې د موسی علیه السلام په امسا یو نورانی کرخه به راکاږي چې هغې سره به ټول مخ روښانه شي. د بې ایمانه خلکو په پوزه یا په گردن د سلیمان علیه السلام هغه ګوته چې هغې کې مهر لګېدلو، یو تور مهر به ولګوي چې دې سره به دا مخونه خیرن او خړ پړ شي. دې کار نه پس به دابة الارض غایب شي. دې نه پس د جنوب طرف نه یو هوا ډیره مزیداره به راوالوزي او د هغې هوا سره به د ایماندارو خلکو په دې ترخ کې یو دانه را اوخیږي او ایماندار خلک به وفات شي. چې ټول مسلمانان وفات شي، نو د کافرو حبشیانو حکومت به په دنیا کې راشي. دغه خلق با خانه کعبه شهید کی، حج به بند شي، قرآن شریف د خلکو د زړونو نه بم اوزي او د قرآن شریف د کاغذونو نه بم لیکل پورته شي. د الله یره او د خلکو نه شرمېدل دا به ختم شي. الله الله ویلو والا هیڅ څوک به باقی پاتې نشي. دغه وخت کې په شام کې به ډېره ارزاني وي. خلک به په اوښانو او په نورو سورلو او په پیاده تګ باندې هغه اړخ ته مخه وکړي. ډېر خلک به شام ته لاړ شي. کم چې پاتې وي په هغوی پسې یو اور به ولګېږي او دا اور به خلکو پسې وي، خلک ته مخکې اور به پسې وي، تر دې چې ټول خلک به شام ته ورسېږي. په دې کې حکمت دا دی چې قیامت به
په شام کې دا ټول خلک را جمع کوي. نو څه خلک په خپل طبیعت لاړل، څه د اور په ذریعه باندې هلته لاړ. اور به بیا غایب شي او دغه وخت کې 3-4 کاله چې تیر شي نو ناڅاپه د جمعې په ورځ د محرم په 10 تاریخ باندې خلک به په خپلو کارونو کې وي چې شپېلې به ووالي شي. اول به دغه آواز داسې په مزه مزه وي، بیا به تیزیږي تر دې چې هر چاته به دغه آواز ورسیږي. موجوده جمدې مخلوق به ټول فنا شي، ځمکه اسمان به ټق پق اوچوي، دنیا به فنا شي. کم وخت کې چې نور د قبلې د طرف نه راختلو تر دې وخته پورې به 6 کاله زمانه وي. دې نه پس تمام مخلوق به فنا شي، بالکل خاموشي به وي، یو ذات د پروردگار به پاتې وي، نور تمام مخلوق ختمیږي. به دغه قیامت شو، تمام خلق ختم بشي. 40 کاله پورې به بیا خاموشي وي. دې نه پس چې 2 شپېلې والی کېږي نو خلق به د خپلو قبرونو نه راوځي او د الله په عدالت کې به پیش کېږي. که څه خلق د مسلمانانو د بادشاه مقابله کوي او بغاوت کوي، هغه هم د دې آیات لاندې داخل دي. د مسلمانانو منځ کې صلح او روغه جوړه پکار ده. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کچریو دوړلې د مؤمنانو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچریو دوړلې د مؤمنانو اقتتلوا، یو بل سره قتل و قتال کوي، جګړه کوي. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، نو تاسو صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې. عام مسلمانانو ته حکم دی چې د دې په منځ کې صلح وکړي. حکومت دی ولا په منځ کې صلح وکړي یا عام مسلمانان دی ولا صلح وکړي. فاصلحوا بینهما، نو د دې دواړو ډلو په منځ کې صلح وکړي. فإن بغت احداهما على الاخرى، کچره ظلم کوي یو د دې دواړو ډلو نه على الاخرى په بل ډله باندې. فإن بغت، کچره بغاوت کوي ظلم کوي، احداهما یو د دې دواړو ډلو نه على الاخرى په دې دویمه ډله باندې، فقاتلوا، پس او جنگیږئ تاسو، التي د هغې ډلې خلاف تبغي چې کوم ظلم کوي، کومه ډله چې ظالمه ده نو د هغې ډلې خلاف او جنگیږئ، حتی تر دې پورې تفیء الی امر الله، چې دوی رجوع کی د الله حکم طرف ته. ظالمه ډله د الله حکم ته غاړه کېږدي، رجوع کی. فإن فاعت، کچره دا ظالم ډله رجوع کی حق طرف ته، الله حکم طرف ته. فاصلحوا بینهما، نو تاسو صلح وکړئ د دوی په منځ کې، بالعدل، په عدل او په انصاف سره. د دې باغی ډلې، د دې ظالم ډلې خلاف چې تاسو ظلم اونکئ او تاسو صلح وکړئ بینهما د دوی په منځ کې، بالعدل، په عدل سره، په برابر سره. واقسطوا، د دوی په منځ کې انصاف وکړئ. ان الله يحب المقسطين، بشک الله محبت کوي المقسطين، د انصاف والو سره. کم خلق چې په انصاف فیصله کوي الله ور سره محبت کوي. انما المؤمنون اخوة، بشک مسلمانان خپلو کې رونه رونه دي. انما المؤمنون اخوة، بشک مسلمانان خپلو کې رونه رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، نو تاسو صلح وکئ، روغه جوړه وکئ بین اخویکم، د خپل رونو په منځ کې. دا ټول رونه رونه دي، نو د رونو په منځ کې صلح وکئ. د دوو کسو په منځ کې اختلاف راشي، د دوو ډلو په منځ کې اختلاف راشي، نو د کلیو د علاقې مشران، نیکان خلک، هغوی د صلح لپاره کوشش وکړي. وی د دوه کسانو په منځ کې اختلاف، هي الحالقه، دا خریون کې دا اختلاف د دوه منځ کې
دا خریون کې دی. نو پیغمبر علیہ السلام نه مرګري تپوس کوي چې څه خورئ؟ ویښته نه خورئ، دین در نه خورئ. یعنې څنګه چې نه د بنده په سر باندې چاړه کېږدي او په مزه مزه ټول ویښته ترې لرې کړي، نو داسې د دوو کسانو په منځ کې اختلاف دا د دې دواړو کسانو نه ایمان لرې کړي، دین ترې نه لرې کړي. نو خریون کې ده، خو د دین او د نیکو اعمالو خریون کې ده. نو خدای پاک دې مسلمانانو ترمنځ اختلافات ختم کړي. د دوو کسو په منځ کې د صلح صلاحیت خبرې اترې کول، یو بل له جوړه ورله کول، وی دا داسې بهترین عمل دی چې د فرض عبادت نه وروسته د دې نه بهتر عمل به نشته دی. د دوو کسانو په منځ کې د صلح صلاحیت خبره کول، د دوو کسو په منځ کې روغې جوړې خبره کوي، نو دی کې که توریه وکړي شي نو دا ښه ده. توریه داسې خالص دروغ مه وایې، خالص دروغ نه دی خو. او توریه دې ته وایي چې داسې خبره وکړه چې د هغې دوه مطلبه وي، یو قریب مطلب وي او بل بعید مطلب وي، یو نږدې بل لرې. نو ستا دا مخاطب به تېنه هغه قریب معنا واخلي، د یو خبرې دوه معنی وي، نو راته چې چاته خبره کوي هغه به قریب معنا واخلي، ستا ذهن کې به بعید معنا وي، یا د دې عکس وکړه. نو د دوه کسانو چې په جوړه راځي نو داسې توریه وکړه. خو د دې توریې یو مثال داسې دی لکه پیغمبر علیہ السلام چې هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره و. غار ثور کې خو یې 3 شپې وکړو، د هغې نه پس بیا مدینې منورې ته روان شو. پیغمبر علیہ السلام ته یو سړی مخې له راغی خو پیژنده یې نه، او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې پیژنده. نو هغه سړی ابو بکر صدیق ته وایي یا صدیق من معک، صدیق له تا سره څوک دی؟ پیغمبر علیہ السلام تپوس ته کوي چې دا د سره څوک دی؟ کافرو انعام ایستو، اعلان یې کړو که چا پیغمبر علیہ السلام شهید که او که جمدی یې گرفتار کړی وسم دونه دونه انعام به ورکړو. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي که دا پیغمبر علیہ السلام اصل نه دا سړی حمله وکړي پیغمبر علیہ السلام ته نقصان ورسېږي، تکلیف ورسېږي، نو دا خو نشي ویلي چې دا پیغمبر علیہ السلام دی. که وایي چې نه پیژنم نو دا دروغ دی. نو اوس ابو بکر صدیق یو داسې خبره وکړله چې پیغمبر علیہ السلام یې بچ کړ او دروغې مو نه وي. وی رجل یهدین السبیل، دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي. د عربو کې دا یو طریقه وه چې یو تاجر به یو ناشنا علاقې ته لاړو، نو د هغه ځای لارې کوڅې به ورته نه وې معلومې، نو د هغه ځای یو سړی به ځان سره رهبر که او هغه له به پیسې ورکولې چې ته ما ته لارې کوڅې ښیې او زه به په دې کلي کې تجارت کوم. دا د تاجرانو طریقه وه. ابو بکر صدیق تاجر و. اوس ابو بکر صدیق دغه تپوس کوونکي سړي ته وایي رجل یهدین السبیل، دا یو سړی دی ما ته لار ښیي. نو هغه سړي ته نه دا معنا واغشته چې دی تاجر دی او دی ځان سره د کلي څوک رهبر را روان کړي لار ورته ښیي. هغه ته دا قریبه معنا واغشته. ابو بکر ته نه بعیده معنا واغشته چې دا یو داسې سړی دی چې د آخرت لار راته ښیي، پیغمبر دی د آخرت لار راته ښیي. هغه سړي خپله مخه وکړله او دی خو تعرض نه که پیغمبر علیہ السلام ته رانغی، که دا پیغمبر علیہ السلام د خو سړی راته سړی پیغمبر علیہ السلام یې نیوه، نو دې ته توریه وایي. نو ته که د دوو کسو منځ کې جوړه کې نو داسې خبره وکړه چې د هغې سړي پې د زړه هغه اطمینان او تسلي راشي، جوړې ته یې زړه وشي. داسې مه وایه چې هغه خو تا پسې کنځل کولو او هغه خو ستا خلاف خو ډېرې وسلې هم تیارې کړي او سړو ته هم ویلي او روغ به ترې نه ګرځئ چې دا خو دا دې ورته ووایې خو تا نور هم ګرمي پیدا کړله. نو ګرمي مه پیدا کوه، نرمي پیدا که. داسې خبره وکړه چې په منځ کې هغوی نرمي راشي. لکه داسې وایي چې هغه خو وایي چې دا خو زما رور دی، چې دا دې وایي هغه وایي چې زما رور دی، نو زما ورسره کومه دښمني، زما هم رور دی، راځه چې ورشو چې راضینامه ورسره وکړو. نو داسې خبرې وکړه چې د دوی ترمنځ جوړه راشي. که په ظاهره دا دروغ کاري خو حقیقت کې به ګورې رښتیا وي، توریه به وي. نو د دوو کسو ترمنځ جوړه کول
دا یو بهترین عمل لے شیطان پہ خپکیگی و اللہ پہ رضا کیگی فاصلحوا بین اخویکم فستاسو صلحو کے فما بین دخپل رونو کے درونو منز کے جوڑو کے واتقوا اللہ دا اللہ نو اویرے گے لعلکم ترحمون شاید چه پتا سو باندې رحم اکلیشی لعلکم لعل چه راشی پا قرآن کے او دا اللہ دا طرف نوی نو دا حاکمانہ انداز کی او مضبوط وعدہ وی خام خواب در باندې رحم کیگی نو دا دو کسانو چی مسلمانان دی داغی پا منز کے صلحو کے داستا سو یو بل سر نوڑا دی دا دشمنانو سلوک و سر مکوے دا کافر سلوک و سر مکوے او دا سے مپرے دا چی کئی بخپل کار با کئی اختلاف والا ختم کا دا اللہ نہ اویرے گے طرفداری پا کے مکوے انتقامی جذبے سرکار مکوے یا ایوہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن دے آیات مبارک کی لا یسخر قوم یو بل ادب ذکر کیگی آداب معاشرت تی دا دریو سیزوننا منع پدے دے کے ذکر دا یو مسلمان سرا مسخرے و خندا مکوا لا یسخر قوم مسخرہ ستوئی د یو کس د سپکاوی او توهین د پارا د اغا یو عیب دا سے ذکر کول چې خلق په اوخاندي د تمسخره وي تمسخر وتوي سخريه وتوي خندا وتوي خندا دې نه کوي ټوکې دې نه کوي یو قوم په یو قوم پورې چې خلق په اوخاندي او دا مسخره او دا ټوکا پجبم کیگی او څنګه چې پجبه کیگی نو داسې په لاس او خپو باندې اوم کیگی د چا پیخې کول د چا نقل کول چا اشاره کول په داسې طریقه چې څوک یې وویني څوک یې وګوري نو دغه بنده ورته سپک ښکاره شي او خندا ورپورې وکړي شي نو دا خندا دا مسخرې دا ټوکې حرامې دي اوس د دې خندا او د ټوکو مسخرو منع پا قرآن کی ډیر اهتمام سره شوی دا نارینو ته ځان له خطاب شوی دی زنانو ته ځان له خطاب شوی دی نو نارینا په لفظ د قوم باندې ذکر شي لا یسخر قوم من قوم سړي دی په سړو پورې ټوکې نه کوي او زنانا ځان له ذکر شوی ولا نساء من نساء خدل په خزه پورې ټوکې مسخره او خندا نه کوي وی دا ځکه چې کم سړی په بل سړی پورې خندا کوي شاید چې دا خندا کولو والا بهتر نوي او دا چا پورې چې خندا وکړه هغه بهتر وي دا الله په نس افضل او بهتر وي دارنګ کومه ښځه چې په بلې ښځې پورې خندا مسخره کوي نو دا خندا کوونکې به د الله په نس بهتره ني شاید چې دا چا پورې خندا کړه هغه افضل او بهتره وي نو قرآن د سړو په سړو پورې ټوکه منع کړله او د خزو په خزو پورې ټوکه او خندا یې منع کړل